د ملت کور یو ځل بیا پکې د سولې او جګړې تود باس وروستنۍ بیلګه او نمونه د هلمند او د قندهار عملاتو وایي سولې مخالف نه دي خو مقابل لوری د سولې خبرو چتر لاندې د جګړې ډګر تود کړی نو ښایي دا خبرې بې پایلې وي و چون دشمن از قطر من حیث یک چال و فریب استفاده کرد دشمن په قطر کې د سولې له خبرو ناوړه ګټه پورته کړې دوی تر دې دمه سولې او د تاوتریخوالي کمښت ژمنتیا او هوډ نه لري دشمن او د هغوی سیمهییز او نړیوال ملاتړي سولې ته اراده نه لري اوس هم کوټه او میرامشاه کې د دې مرکزونه فعال دي موږ ډاډه نه یو چې دا خبرې به پایلې ورکړي خو د سولې مخالف نه یو د افغان سولې خبرو پیلامه د امریکا او طالبانو له همدې هوکړې وروسته دلته یې لاسونه سره ورکړل چې خپل ځواکونه به له افغانستانه باسي او دوی به افغانانو سره خبرو ته کیني ورپسې د افغانانو خپلمنځي خبرو پیل ورنه هیله د جګړې کمښت وه خو دوحه کې خبرې سره سړې او دلته افغانستان کې د جګړې ډګر لا تود کړ دې سره دوی هم پنډکي بار کړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي حکومت یې وایي د پوځیانو شمیر به یې د جنورۍ تر نیمایي له 5,000 ته ټیټ شي اوس ځینې افغانان په دې روانه خونړۍ جګړه کې د خپل هیواد د تر ټولو لوی متحد تګ ته په اندېښنه کې دي خو افغان حکومت بیا وایي یوازې د بهرنیو ځواکونو په شمیر کې بدلون راځي ښایي کم او یا هم بیخي ډیر شي د افغان حکومت په خبره دوی له بهرنیو ځواکونو پرته هم د خپلې خاورې دفاع کولی شي او اوس یې ځواکونه 90% پوځي عملیات پخپله کوي عام افغانان اندېښمن دي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نشته او د جګړې د لا دوام خبرې په زیاتېدو دي هیلې په امریکا کې نوي ولسمشر راتګ ته دي چې شاید د سیمې پر ځینو هیوادونو فشار ډیر کړي او بالاخره واقعي سولې ته لار پرانیستل شي شازیه حیا کابل